مایکروسافټ ورډ کې ورژن مختلف کارونو لپاره استعمالیږي. مثال یو فایل مونږ لیکو په یو نوم یې سیو کوو خو مختلف شکلونه ورکوو. راځئ چې عملي کار پې وکړو. زه لیکم رینډ دغه فرموله خو مې یاده ده انټر یې کړئ خپله یو څو جملې راځي. راځو فایل ته ورژن سیو ناو دغه لیکل چې کوم مونږ کړي دي دلته د دې باره کې اولنه تبصره لیکو. مثلا لیکو چې بلیک کلر ټیکس مثلا تور رنګ باندې لیکل کړي دي. اوکې یو ځل چې سیف کې بیا ضرورت نشته. مثلا زه خان نوم ورکوم سیف کوم دا مې سیف کړه. اوس مختلف شکلونه ورکوم. مثال زه دغه ځای ته رنګ ورته بدلوم. دې ځای نه ورته رنګ بدلېږي. دې ځای نه ګوره مختلف رنګونه دي. تاسو کولی شئ هر یو رنګ چې انتخابوئ انتخاب یې کړئ. اول به دلته ټیکس انتخاب کړئ بیا به هغې ځای نه رنګ انتخاب کړئ. ښه دلته لاندې مثال یو جمله بله ورته ولیکئ هر څه چې لیکئ ولیکئ. دا چینج زما وکړه د دې فایل شکل بدل شو. بیرته راځم ورژن ته ورژن بیا کلیک کوم سیو ناو. سیو ناو کې دلته بیا مثلا تبصره ورکوم. مثال سم بلو کلر څه چې لیکئ دا تاسو پورې ډیپنډ آن یو ستاسو څه نظریات یې هغه ولیکئ. سم بلو کلر ویت سم چینجز. مثال تاسو پوه شئ چې دې کې څه چینجز منې شوي هغه څه نظریات تاسو ذهن کې وي بیا باید ښه دلته بیا راځم دا زه کلیک کوم. مثال ټولو ته مې سور رنګ ورکړم. راځم دا یو پاراګراف هم بالکل لرې کوم ډیلیټ داسې انتخاب کړئ. تاسو کیبورډ کې وګورئ ډیلیټ بټن د ډیلیټ بټن کلیک کړئ او پاک شي. راځو فایل ورژن سیو ناو دلته ورته لیکم مثال ریډ کلر. اوکې درې مختلف شکلونو کې ما دا فایل سیو کړو خو ما هغه یوازې خان دی. وګورئ پاس خان مایکروسافټ ورډ زه بندوم ستاسو د لا پوهېدلو دپاره اوپن ته ځم. ګوره خان یوازې یو فایل زه دا اوپن کوم. په دې خان کې دننه درې قسمه دا فایل سیو شوی دی. فایل مینو ورژن ته چې راشئ وګورئ تاسو دلته ریډ کلر د آخري ځل چې کوم سیو شوی وي دا ستاسو اوریجنل فایل. مثال دلته لیکلی دی بلو او دلته هغه اول ځل چې موږ څه لیکل کړي هغه دی. مثال دغه کتل غواړئ دغه فایل دا اول ځل چې موږ څه لیکلي دا کلیک کړئ دلته اوپن کلیک کړئ. دوه وینډوز خلاصېږي. یو پاس دغه اوریجنل یو دغه کم چې مخکې ځل موږ سیو کړی او هغې راته خلاصېږي. ګوره زه دا میکزیمایز کوم دغې بټن سره میکزیمایز کېږي. ګورئ هغه اول ځل چې موږ کوم فایل ورژن کې سیو کړی او هماغه راته وښود دی که نه. ښه تاسو به هغه بند کړئ بېرته به راشئ دغه اوریجنل فایل به میکزیمایز کړئ. همدغه ورژن ته بیا ځو. مثال دغه بلو کوم چې چینجز موږ کړي وو پکې دغه شکل کتل غواړو. ګوره هماغه خان فایل دی خو درې واړه شکلونه پکې دي. څلور لس څومره چې شکلونه ورکولی شي تاسو. اوپن ګورئ لاندې اوپن شو. دا ګورئ څه چینجز موږ دویم ځل کړي وو هغه پکې شته دی. هماغه خان فایل دی. دا ذکر کوم ګوره دلته تاریخ ماریخ هم پاس لیکلی دی ورژن هم ورسره لیکلی دی چې په دغه ټایم دې کې چینجز وشول. ښه څه ناڅه دغه استفاده ته موږ وکړه. یو بل کار هم کېږي. دا زه کلوز کوم یو نوی فایل اوپن کوم. مثال زه لیکم حامد کرزی is the president of افغانستان. ښه افغانستان ایور کوټه دی پرزیډنټ کې څه چل دی. رایټ کلیک وکړئ. دا خو ما تاسو ته ښودلی وو دا کلیک کې وګورئ. حامد کرزی خو انګلیش لفظ نه دی ځکه همدغسې دی. دا په ډکشنري کې حامد کرزی خو نه وي که نه. خولۍ مولۍ بوټان خو نه دي که نه. دا خو یو نوم دی عام چې انګلیسي نوم نه دی په دې خاطر باندې په ډکشنري کې نشته. دا همداسې که غواړئ چې دا سور رنګ ستاسو په سترګو بد ښکاري رایټ کلیک وکړئ ورته اګنور آل تېر شه دی داسې پرېږده هېڅ چک کوئ مه. ښه زه غواړم چې دې کرزي باندې مثال یو تبصره زه ورکړم. تبصره لا موږ تاسو نه ده ویلی خو بیا هم دلته زه ذکر کوم ځکه ورژن کې پکارېږي. انزرټ مینو ته راشئ کمنټس ډېر ساده دلته زه کلیک کوم. کمنټس باندې لاندې تبصره ورکول کېږي. ورته لیکم he is from کندهار. دا مې کلوز کړ. اوس وګورئ کله چې ما اوس دلته راولئ دلته لیکلي دی وګوره he is from کندهار. خو زه غواړم چې په همدغه ځای ته یو بله تبصره هم ورکړم. ښه اوس که زه دې ځای ته یو بله تبصره ورکړم
نو کومه تبصره به ښیي دا به ښیي بیا چې کله مو اوس ورته راولو که دا دویم ځل چې موږ کوم تبصره ورکړي ظاهره خبره ده اول ځل تبصره چې موږ ورکړي هغه به نه ښیي دویم ځل تبصره به ښیي خو اوس راځو ورژن کې دا تبصره ورته سیف کوو مثال فایل ورژن سیف ناو لیکو ورته چې فرام کندهار چې لږ پوه شو اوکې دا فایل زه سیف کوم کمال په نوم سیف مې که اوس راځم دغه حامد ته زه بله تبصره ورکوم ګورئ انزرټ کمنټس دلته ورته اوس بله تبصره ورکوم چې he studied in USA close اوس ګوره زما اوس راولم ظاهره ده چې د آخري ځل تبصره he studied in USA اوس که زه غواړم چې دلته د هغه اولنۍ تبصره وښیي نو بیا به څه کوو ګوره دلته اوس پکارېږي که نه فایل ورژن دغه هلته موږ سیف کړې وه که نه هغه تبصره زه اوپن کوم لاندې دغه فایل اوپن شو دا مګزیمایز کوم اوس چې دلته ما اوس راولم هغه اولنۍ تبصره به ښیي he is from قندهار ښیي که نه ګورې دلته لاندې ټاسک بار کې هغه بل اولنی فایل کې کوم اوس راولي وګوره لیکي he studied in USA او که چېرته کمال فایل کې هغه بل ورژن وګورو وګورئ he is from قندهار مطلب ورژن ډېر مختلف نورو کارونو لپاره هم استعمالېږي تاسو ته ما یو ایډیا درکړه الله دې وکړي چې تاسو پې پوه شوي یاستئ او څومره چې کار کوئ استاد خو صرف یو هدایت کوي نور تاسو خپل هارډ ورکینګ دی چې څومره تاسو نور په دې کې ګوتې وهئ څومره پکې پریکټس کوئ انشاءالله نو ډېر شیان به پکې زده کوئ